نو عزتمندو الله سبحانه وتعالى ډیر زیات رحیم دی خپل بندګانو باندې. الله په خپل بندګانو باندې ډیر زیات رحم دی. ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي وفي روايه غلبت غضبي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله سبحانه وتعالى د کلنه د مخلوقات پیدا کول اراده وکړه یا مخلوقات پیدا کول شروع کړو په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالى یو کتاب ولیکو یعنی ملائکه ته دا حکم وکړو چې تاسو یو کتاب ولیکئ او هغه کتاب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په عرش ته پاسه پورته عزت او په هغه کتاب کې الله سبحانه وتعالى ولیکل چې زما پر رحمت زما رحمت زما په غضب باندې سبقت کړی دی او په بل روایت کې راځي چې زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی یعنی زما رحم چې کوم دی هغه ډیر لوی دی زه چې کوم دی ډیر زیات رحم کوونکی یم هغه په خپلو بندګانو عزتمندو سوچو الله سبحانه وتعالی څومره عظیم کائنات پیدا کړی او په دې عظیم کائنات کې چې کوم ډیر شي چې الله سبحانه وتعالی د خپل بندګانو د فائدې پیدا ډیر شي چې په نقصانات هغه ار یو بیا ماته تراخله دی عزت الله سبحانه وتعالی څومره رحیم دی او د الله تعالی څومره لوی رحم دی ځکه چې ما او تا د ټول کائنات ته سوچو او حدیث شریف کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالى د فار عزتمند صل رحمتونه صل رحمتونه دي الله سبحانه وتعالى د فار یو رحمت الله تعالی دنیا ته لګل دی یو رحمت او د هغه یو رحمت په وجه باندې دا ټول زنده سر چې کوم دی یو بل یو محبت کمار ونی د ما څومره زهريلا زناور دی خدا هم د خپل بچی سره انتهایی محبت پښو ته سوچو پښو ته چې د خپل بچی حفاظت لپاره دا بچی د خپل کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي خپل بچی حفاظت کوي سپه څومره خطرناک او څومره د او څومره هرس کوونکې زناور دی داسې دی خو بیا هم دا سپی چې کوم دی د خپلو بچو سره انتهایي دغه چې دا ټول دغه چې کوم دی الله سبحانه وتعالی چې کوم دی دا په هر څیز کې چې کوم دی الله تعالی خپل محبت ښودلی دی دا د څه په وجه باندې چې یو محبت الله سبحانه وتعالی په دې ټول کائنات باندې چې کوم دی هغه تقسیم کړی دی په وجه باندې انسانان هم د یو بل سره محبت کوي دا ځناور هم چې کوم دی هغه د یو بل سره محبت نبی علیہ السلام فرمایي چې الله سبحانه وتعالی و چې زما په غضب باندې زما رحمت چې کوم دی زما د رحمت په غالب دی دا په مخ کې او دا کتاب چې کوم دی الله سبحانه وتعالی د عرش کې چې الله سبحانه وتعالی تخکاری په عرش باندې چې کوم دی دا کتاب په عزت نو مونږ او تاسو چې کوم دی الله سبحانه وتعالی د رحمت نه امید کوي الله تعالی ډیر رحیم ذات دی ډیر کریم ذات دی الله تعالی په خپل بندګانو باندې نو عزتمندو د دې د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام په مختلفو احادیثو کې چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی د هغه عظیم رحمت بیان کړی دی نو الله تعالی هغه ډیر غفور رحیم ذات دی هغه د رحم نه امید پکار او د هغه په رحم باندې ټینګ ودرېدل پکار نو عزتمندو نا امیدي چې کوم دی دا کول نه دي پکار د خپل رب نه چې کوم دی د خپلو حاجتونو د خپل ضرورتونو د خپل ګناهونو د بخښنې دعا وغواړو چې الله سبحانه وتعالی ما ته زما او ستا ګناهونه معاف کړي مخکې د دې نه چې ما او تا باندې مرګ راشي ما او تا هغه عظیم سفر ته ور مخامخ شو د هغې نه مخکې موږ د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخشش پکار دی الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله